الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې وایي ما تاسو ته په سوشل میډیا باندې بیان ورکړو او دې ټیم کې ما سره تاسو په دې خدمت خلق کې کمپنی کې 2712 کسانو ممبرشپ وکړو. دې نه تقریبا 1.5 کروڑ روپۍ جوړي. دغه 1.5 کروڑ روپۍ به زه تاسو لا په قرض خزانه کې او بلا سود قرضو کې درکړم. د دې نه علاوه به زه تاسو ته ان شاء الله تعالی زما منشن دی چې زه امریکې ته د خپل قرض ورکړم چې د دې پیغور نه ځان خلاص کړم، ځکه چې زموږ سیاسي خلکو خو هېڅ څه ونه کړل، خو اوس موږ په خدمت کوو. چې خدمت کوو نو زه نومریک د خپل کلي توډري نه د خپل تعاون ضرورت دی ماله چې بای زما آبادي 25,000 ده. په دې 25,000 کې خو ماله یو 5,000 کسان د خپل کلي په کار دي که نه. زه د کلي یو ممبر ما سره نشته. زه ټول په تخبایی، مردان، سوات، مټه، دیربالا، دیرلویر او پېښور داسې د سټیګانو نه واکینډ، ټکسلا، اجیشا، جهانګیرې، مانکۍ، یارحسین د دې علاقو نه مالا ممبرشپ یې رالی او ما سره تقریبا 1.5 کروڑ روپۍ جوړې شوې. نه دا 1.5 کروڑ روپۍ د دې خلکو ضایع کېږي نه چې دا به ضایع شي. دا د 100 ماه پر مشتمل کمیټې ده. دا هره میاشت کې یو قراندازي کېږي چې 15 لکه روپۍ به پکې وځي. د دې په وجه به زه د ملک نه که غریبي وباسم. زه به تاسو نه په قرض خزانه کې په دغه پیسو تاسو بار ملکونه لرېږم. نه زه نواب یم نه زما پلار نواب دی. دا د دې سکیم او د دې تنظیم برکت دی چې ما کوم جوړ کړی دی چې د هغې مندي قسط 5,000 روپۍ او که یو سړي 5 لک قرضه واخیسته نو تقسیم 18 میاشتو باندې به دا پیسې واپس کېږي. د دې په وجه به انشاءالله تعالی د دې ملک نه غربت موځي او د دې ملک په ډېره ښکلې ترقي او دی به بیا په خپلو خپو ودرېږي. خو که مونږ خلکو ځان وپېژنو، مونږ خلک چې څوک رښتیا وایي هغه ړومبی ټکوو، څوک چې حقیقت دی هغه مونږ لالو. او زه تاسو له بیا وایم چې راشئ ما سره دا ممبرشپ وکئ. په دې کې زه تاسو نه تعاون غواړم چې ما سره تاسو دا ممبرشپ وکړو. یو 5,000 تعداد خو رانه پوره کړئ. 2712 خو برابر شو. 2712 کې ما سره یو هم د توډري ممبر نشته. د مانکۍ را سره شته، جلبۍ را سره شته، الډیر را سره شته. خو توډري ولې نه راځي؟ په ما نټ ګرځېدل چې ما نقصان کړی دا وجه ده. خو ما خو خپلې پیسې واپس شو. ما خو خپل کور او ځمکه هم واپس کړل. نن خو زه د خپل مال خپله مالک یم. د څه نه هېرېږئ؟ ما تر نن تاریخه پورې د چا پیسې خوړلې دي؟ ما هر سړي د خپل حق کور ته رسولی دی. د هر سړي حق مې کور ته رسولی دی او د دې نه علاوه مې د غریبانو خلکو امداد کړی دی. زه بیا د خدمت موقع درنه غواړم. راشئ وروره، راشئ چې زه تاسو په قرض خزانه کې بار ملکونه راولېږم: دوبۍ، سعودیه، قطر، بحرین، ملیشیا، دې نه علاوه یورپین، سربیا، رومانیا، یونان، کینیډا، جاپان، پولینډ. په اسان اقساط اسان شرایطو باندې زه تاسو لیږم. دا زه نه زما پلان نواب او نه زه نواب یم، خو دغه یو تنظیم مې جوړ کړی دی. 2 کاله سوچ سمجھ مې کړی دی چې بای غریب سړی به څنګه کامیابېږي. داسې به کامیابېږي چې ستا او زما په ټولو پیسې 10 کسانو پیسې په یو کس باندې بندې شي نو هغه خو خدای پاک مستقبل جوړ کړي. خو چې مستقبل د هغه جوړ شي نو ورپسې د بل کس نمبر دی که نه. د هغه چې بیا جوړ شي بیا ورپسې د بل کس نمبر دی که نه. هر خیر که دا یو سکیم یو کال وچلېدو نو زه پاکستان ته ښیم چې بای د کلي په کلي، کوڅه په کوڅه بېروزګاري ختمه، بېروزګاري ختمه. په انټرنیشنل سطح په روزګار در کوم انشاءالله تعالی. زما رونه زما کلي په کلي خویندې میندې رونه شته. نن هم زما میلمانه راغلي نګار صاحب مردان نه چې د ما سره 2 ممبرشپ یې کړي دي. زه د هغه ډېره شکریه ادا کوم. داسې ما سره د تخبایی نه شوي دي، داسې ما نه پېښور نه شوي دي. نن زه په پاکستان کې روزګار نشم در کولی، په انټرنیشنل سطح تاسو له روزګار در کوم. الله پاک دې تاسو هم کامیاب کړي او الله دې موږ هم کامیاب کړي. والسلام.